السلام علیکم، جوړ په خیر ګرانو کتونکو اوریدونکو. اول به ویډیو مخته نشروي د چمن د غریبانو لپاره یو پیغام دی. د ستړي ژوند به درته څه ووایم، ای لاره ویه هېڅ پوښتنه مه کړه. تقریبا یوه نیمه میاشته کېږي د چمن او سپین بولدک ترمنځ دروازه بنده ده. غربت زیات شوی دی. ډېری ځوانان، تاسو به پر فیسبوک هم پوسټونه وینئ، ډېری ځوانان د ډېر شرم له لاسه، له غریبۍ له لاسه، ځکه د دوی کار روزګار پر دروازه ولو. په چمن کې هېڅ داسې کارخانه نشته چې دوی ورشي که مزدوران شي، نه بل دی کار شته چې دوی ورشي هلته مزدوري وکړي، پنسوی وګټي. دې څخه هیله کوو کم خلک چې مسافر دي د هغو څخه خواست کوو، هیله کوو چې اول خو خپلو په کلو باندې پوښتنه وکړي، خپلې کلي ته چې هر څوک وروره خاص کس هغه ته پیسې راواستوئ. که یې نشئ کولی موږ ته امانتاً پیسې د دغه خلکو لپاره راواستوئ، د مسکینانو غریبانو لپاره راواستوئ. انشاءالله ستې امانت به موږ رسوو. تېره ورځ چې کومه ویډیو موږ وکړله، موږ تقریبا د ډېر سامان په 15 کورونو ده په قرض باندې راوړي ولو. هغه کار مې سټارټ کړي، شروع مې په وکړله، خو بیا هم نن زموږ څو ورونه پیسې راواستولې. هره ورځ به موږ د دې لیست ستاسې سره نشروو او دغه کورونو ته سامان ورکوو، هغه به ستاسې سره شریکوو. یو ورور د پنجاب څخه 40,000 روپۍ راستولي دي، بل ورور 60,000 روپۍ موږ ته راکړي د چمن دی، بل ورور 200 روپۍ په ایزلوټ کې راستولي دي، بل ورور 1500 روپۍ په ایزلوټ کې راستولي دي، ایزي پیسه کې راستولي دي، او بل دوه ورونه 2,000 روپۍ، یو د کوټ څخه بل نامعلومه دی، 2,000 روپۍ موږ ته په ایزي پیسه کې راستولي. انشاءالله ته بېغمه سئ، ستې امانت به موږ در اړمنو خلکو پورې رسوو. ستې څخه هیله کوو، خواست کوو د خپلو همسایګانو په حال ځان خبر کړئ او د هغو سره مرسته وکړئ. که ځینې لرې یاست موږ ته امانت راکړئ، ستې امانت به موږ در اړمنو خلکو پورې رسوو. ډېره مننه. جانان یاد سره دې څنګه وکړم، اوف او د آه فریاد په زوره کوم. جانان یاد سره دې څنګه وکړم، د ستړي ژوند به درته څه ووایم، ای لاره ویه هېڅ پوښتنه مه کړه. بس دی ښه وایم خو ښه یم کله، یارانو تا ته اوس زه څه ووایم. زړه مې په زړه باندې سلګکې کوي، بس دی نور بس نوره زه څه نه وایم. بس ژوند تیریږي خوند بیخي نه کوي، وفا زما سره مې زړه نه کوي. رایادوي له مانه تللی زړګی، یاره جفا کوي خو ښه نه کوي. حماس خپلواک یم همدغسې ښه، چې شونډې پرې ورپسې یم سرګردان. حماس خپل ګرانو کتونکو چې کوم تاسو زموږ سره د غریبانو مسکینانو لپاره مرسته کړې وله، ستاسو مرسته تقریبا د ماپښین د 3 بجو څخه در اوس ماخستنه پورې لګیا یاست. ستاسو مرسته به در اړمنو پورې رسو. ډېره